سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو ویډیو جوړو. د الماني ژبې باندې یو جمله زده کوو د شیراز صاحب په غوښتنې سره. وایي په الماني ژبه باندې څنګه وایو، هغه کسانو پسې خندا مه کوئ یا هغه کسانو باندې خندا مه کوئ څوک چې ستاسو روزنه یعنې تربیت کوي. نو واقعا چا باندې خندا کول د اخلاقیت څخه بهر خبره ده. خو راځئ چې دغه جمله زده کړو. هغه کسانو باندې مه خاندئ څوک چې ستا روزنه کوي. داسې وایو: Lachen Sie nicht über diejenigen, die Sie ausbilden. Lachen Sie nicht über diejenigen, die Sie ausbilden. وای هغه کسانو باندې خندا مه کوئ څوک چې ستا روزنه کوي. لخن وای خندلو ته، اوبه مطلب باندې، diejenigen وای هغه کسان، ausbilden وای تربیت ورکولو یا روزنه ورکولو ته